سلامونه او نیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته ډېر ښه پیغام لرم. په لومړي ځل غواړم د چینل رسمي فعالیت شروع کړم. د کلیوال پښتو رسمي فعالیت سره کوم انلاین پیسې پیدا کوم. دغه تیر 3 میاشتو کې چې هر څه مو ګډوډ نشر کړه، د دې له امله بخښنه غواړم. یوه خبره همدا کومه چې دا یو ضرورت و. تحقیقاتي مرکز سره چې کوم همکاري مو شروع کړې وه، د دوی په غوښتنه مو دا کارونه وکړه، ځکه چې د پښتو ژبې کې هیڅ معیاري معلومات نه وه، معیاري ویډیوګانې نه وه، تر څو دغه تحقیقاتي مرکز په هماغه چینلو باندې تحقیق کړی وای او ماته یو سم نظریه راکړې وای چې سره کوم چینل باید زه جوړ کړم. نو له همدې امله دغه تیر 3 میاشتې مو ګډوډ موضوعات نشر کړ، تر څو موږ وڅو کړی د پښتو ژبه په افغاني ټولنې کې یو د یوټیوب یو ښه تحقیق مو پیدا کړی اوسي. تر بیا وروسته په یوټیوب ماستر کورس کې تاسو ته وړاندې کوم. نو له همدې امله دغه تیر 3 میاشتې هم په طب کې خبرې وکړې، هم په سیاست کې خبرې وکړې، هم په ټکنالوژي کې خبرې وکړې، په هر برخه کې مو خبرې وکړې. ډېرو خلکو ویل جامع الکمالات دي، ډېرو خلکو ویلو چې آفرین، ډېر خلکو ښکنځل وکړ، ډېر خلکو دا بدې ردې ویل. نو دا یو ضرورت و چې موږ یو تحقیق باندې کار کولو. یو تحقیق مو هم نتیجه ورکړه، ټولو برخې مو وڅېړل. انشاءالله چې د یوټیوب ماستر کورس کې د هر څه تاسو ته وړاندې کوم. نن تاسو ته 11 کورس وړاندې کوم. زیاتره کسان په یوټیوب کې ویډیوګانې جوړ کړي دي چې سره کوم انلاین پیسې پیدا کړو. د انلاین پیسې پیدا کول په یو ویډیو باندې نه کیږي. تاسو باید کورسونه تعقیب کړئ. د مثال په ډول باندې د یوټیوب ماستر کورس، د کرپټو کرنسي ماستر کورس، دا کورسونه چې دي دا 11 کورس زه تاسو ته وړاندې کوم. دا ټوله د پیسو انلاین پیسو کاروبار دی او ټوله هغه څه دي چې زه خپله کوم او دا زما شخصي تجربې دي چې زه ستاسو سره شریکوم. نن زه پر دغه کورسو باندې خبرې کوم او دغه ټول کورسونه تاسو ته معرفي کوم. د چینل د نور ملګرو سره شریک کړئ. کانټینټ جوړول، مو ویډیوګانې جوړولې پر ما باندې، مګر نور خلکو ته رسول او په ګروپانو کې شیر کول، دا بیا ستاسو حق هم جوړیږي چې په دې برخه کې کومک وکړي تر څو نور پښتانه او نور افغانان هم دې ته لاسرسی پیدا کړي چې دا کورسونه ټوله. په لومړي قدم کې د یوټیوب ماستر کورس تاسو ته وړاندې کوم. د یوټیوب ماستر کورس په دې باندې موږ 3 میاشتې تحقیق کړی دی او دا کورس مو ډېر یو جامع کورس جوړ کړی دی. انشاءالله چې د پښتو او د افغاني ټولنې دپاره چې کوم چینلونه پکار دی، دغه ټوله خبرې مو په دې کې رانغښتې دي او زیاتره کسان چې مثلا چینلونه جوړوي، چینلونه د برته د بینه ځي او چینل ته یو معیار نشي جوړولی، دغه ټوله موضوعات د یوټیوب ماستر کورس کې وړاندې کوم. د دې کورس کریکولم هم تحقیقاتي مرکز جوړ کړی دی او ورسره یو څه مواد هم دغه دی. وروسته ما څو انلاین کورسونه هم رانیوله تر څو وڅو کړی یو ښه معیاري کورس خپل افغانانو ته وړاندې کړم. کورس به ستاسو سره ډېره مرسته وکړي چې هر یو یوټیوب چینل ولري او د یوټیوب څخه عاید. په بل قدم کې د فارکس ماستر کورس تاسو ته وړاندې کوم. فارکس هغه دی چې فارین ایکسچینج څخه نیول شوی، یعنې بهرني اسعار څخه، لکه د ډالر د یورو په وړاندې عین صرافي، کوم صرافي چې د ډالرو تبادله ده د افغاني سره د دې سره، هغه تبادله موږ په انلاین ډول باندې هم اوس کولی شو. د فارکس په نامه باندې یو پلیټفارم دی چې زیاتره بیا په MT5 هم راځي، نور اپلیکیشنونه ډېر دي، ایترو په نامه باندې او ډېر اپلیکیشنونه په دې برخه کې شته. خو دغه کورس کې زه تاسو ته ټول وړاندې کوم ځکه چې زه د 2014 کاله تر اوسه پورې په همدې مارکیټ کې پاتې شوی یم او دې مارکیټ کې مې هم ګټلي دي، هم مې بایللي دي، مګر اوس هم په یو اندازه باندې کار کوم او خپل روزمره ژوند په دغه باندې تېروم. دا به انشاءالله ستاسو سره هم شریکوم چې څه رقم تاسو دا کارونه هم د هغه چې تیر سو د کرپټو کرنسي ماستر کورس هم تاسو ته وړاندې کوم چې څه رقم موږ کولی سو د ډیجیټل کرنسي، ډیجیټل پیسو باندې مثلا بیټ کوین دی، ایتریم دی، همداسې په زرګونه نور کوینونه دي، ډیجیټل کوینونه دي چې موږ سره کوم کولی سو د دې په تبادله کې پیسې پیدا کړو. موږ څنګه ټریډینګ کولی سو او دا پیسې سره کم دي، د دې تبادله چیرې ده او دا کنټرولیږي که نه کنټرولیږي، دا ټوله په دغه کورس کې وړاندې کوم. ځکه چې ډېر افغانان مو په بهرني هېوادو کې مثلا په امریکا، په اروپا، په استرالیا کې نیول سوي دي. دوی فکر کوي چې د کرپټو کرنسي هیڅ نه کنټرولیږي، مګر دا هم کنټرولیږي، دا هم ډېر مدیریت لري. نن سبا په دې غربي هېوادو کې هر څه تر کنټرول نه دي.
نو دا کورس کې تاسو ته هم ډېر څه وړاندې کوم، هم ګټې هم تاوانونه ټولې تاسو ته په دې کورس کې وایم. د هغه وروسته د کانټینټ جوړولو یو ماستر کورس تاسو ته وړاندې کوم چې څرنګه موږ کولی سو کانټینټ جوړ کړو او په بهرنۍ ویب سایټو کې یې خرڅ کړو. د مثال په ډول باندې که موږ ویډیوګانې جوړ کړو او ویب سایټونه شته چې په هغه ویب سایټو کې موږ خپل ویډیوګانې خرڅولی سو، عکسونه جوړ کړو، عکسونه خرڅولی سو، او همدا رقم د نورو خلکو ویډیوګانې چې مثلا یوټیوبران دي هغوی ته ایمیلونه وکړو چې موږ ستاسو ویډیوګانې ایډیټولی سو، تاسو فقط خپل ویډیو راواستئ، موږ یې ایډیټ درته کوو یا همدا دا ټوله په دا کانټینټ جوړولو برخه کې تاسو ته وایم او د دې برخه کې هم تاسو کولی شئ چې ټیمونه جوړ کړئ او هلته په دې کې هم عایدات ترلاسه ځکه چې اوس ایرانیان او پاکستانیان او هندیان همدا په دې برخه کې ډېر چالاکه دي او ډېر کار کوي. زه خپله هم دغه د کانټینټ جوړوم او د دې څخه ډېر عاید ترلاسه کوم. زه خو یوازې یوټیوب ته جوړوم، خو تاسو ته نور ویب سایټو د نورو ادرسو معلومات هم په دې کانټینټ جوړولو کورس کې هم تاسو ته تر هغه چې تاسو فریلانسینګ ویب سایټ دی چې اوس فریلانسینګ چې دی یو تر ټولو مهم او ښه عایداتي منبع ده چې نن سبا هر ډېر ویب سایټونه شته، مثلا ورک ډاټ کام دی، مثلا فیور ډاټ کام دی، فریلانسینګ ډاټ کام دی، فریلانسر ډاټ کام دی. زه په دغه فریلانسر او فیور کې زه کار هم کوم، اکاونټونه لرم، د زیاتره خلکو څخه پروژې اخلم، بیا هماغه پروژې بنګلادیش، هندوستان، ایران، پاکستان، افغانستان دې خلکو ته هستم، دوی جوړوي، بیا ماته راستي، زه هغه کس ته هستم، هم زما ګټه هم د ایران او پاکستان او افغانانو ګټه ده. نو د دې کورس څخه هم تاسو ډېر څه زده کوئ او تاسو د دې څخه هم عایدات ترلاسه کولی شئ. دا کورس خامخا تعقیب کوئ، دا به هم نشر شي. د هغه وروسته د سټاک مارکیټ یو کورس تاسو ته وړاندې کوم چې څرنګه موږ کولی شو چې په بهرنۍ کمپنیانو کې موږ سهم واخلو، څرنګه موږ کولی شو اپل، مایکروسافت، ګوګل په دې کمپنیو کې خپل سهم ولرو. او دلته په استرالیا کې چې دی زیاتره د زموږ همکاران چې په کمپنۍ کې دي دوی هر یو په اپل کمپنۍ کې، مایکروسافت کمپنۍ کې، ګوګل کمپنۍ کې هر یو سهم لري چې وی ګوري په لکونه ډالر د دوی سهم پروت دی. دوی کلونه وړاندې دا سهم رانیولی دی او همدا مثلا د $1000 څخه اخیستی دی، اوس هغه د $1000 لکونه ډالرو ته رسېدلی دی. دوی د هغه څخه عاید لري، د هغه څخه د ماښام ډوډۍ خوري، یو اضافه عایداتي منبع ده. نو دا برخې کې هم کورس دی، دا تاسو ته وړاندې کوم انشاءالله چې دا ستاسو دپاره هم سرنوشت سازه کورس. د هغه وروسته د تجارت د سوداګرۍ ابتدایي کورس تاسو ته وړاندې کوم. که څه په دې برخه کې موږ 3 کورس لرو، یو ابتدایي دی، یو متوسطه ده، یو عالي کورس دی چې په 3 برخو باندې ویشل کېږي. خو موږ د ابتدایي کورس کې ډېر څه د تجارت په هکله باندې وړاندې کوو چې مثلا خپل په تجارت دپاره نوم څرنګه وټاکئ، لوګو څرنګه وټاکئ، ویب سایټ څرنګه جوړ کړئ، مارکیټینګ او دغه ابتدایي کارونه دا ټول په دا کورس کې تاسو ته وړاندې کوو. د هغه وروسته یو تر ټولو مهمه موضوع چې د ډېرو افغانانو د ژوند پورې تړلې موضوع ده، د وخت مدیریت ماستر کورس. موږ څرنګه کولی شو چې خپل وخت مدیریت کړو. همدا اوس زه هره ورځ کې د 8 ساعته خو زه په وظیفه کې یم، د سهار د 9 بجو څخه د 9:30 بجو څخه چې زه د کوره وځم، بیا ماښام په 6 بجو باندې زه کور ته راځم، یعنې 11 ساعته 12 ساعته زه یوازې پر وظیفه باندې یم، په لارې باندې یم. مګر بیا هم 2 یوټیوب چلوم، 2 فیسبوک چلوم، 2 انستاګرام چلوم، 2 ټیک ټاک چلوم، د فریلانسینګ کوم او فارکس کوم، کرپټو کرنسي کوم. دغه ټول خپل وخت مې مدیریت کړی دی، یعنې هیڅ بیکاره وخت نه لرم، یعنې چې لاړ شم یو ځای ولاړ شم مجلس وکړم. دغه د 2 کاله کې چې زه سیدني ښار کې یم، په دې 2 کاله کې حتی ما د یو افغان ورور سره لیدن هم کړی نه ده، ځکه چې ډېر افغانانو دوستانو غوښتنې کړې چې راسه مجلس وکړو، میله به وکړو، بهر چکر به ولاړ شو. مګر د یو سره هم تللی نه یم، ځکه چې د یو مودې دپاره خو ځان مې راقید کړی دی چې یو سیستم ځان ته جوړ کړم، وروسته تر هغه به سیستم ما ته کار کوي او زه به بیا آرامه ژوند وکړم. نو په دې کې هم د وخت مدیریت په هکله باندې تاسو ته خبرې لرم چې څرنګه موږ کولی شو چې خپل وخت مدیریت کړو. زه همدا اوس هر سهار پر 5 بجو باندې کښېنم، پر 5 باندې کښېنم، خپل ورزش کوم، خپل ناشته کوم، خپل وظیفې ته ځم، خپل کانټینټ جوړوم، خپل د فیسبوک، یوټیوب ټول کامنټو هر شي ته رسیدګي کوم. نو دا ټوله د وخت مدیریت پورې اړه لري چې موږ څرنګه کولی شو خپل وخت مدیریت کړو. بله موضوع چې ډېره مهمه ده د ټولو افغانانو دپاره ډیجیټل مارکیټینګ دی، چې څرنګه موږ کولی شو چې په فیسبوک او په انستاګرام او په یوټیوب او په ګوګل او په دې
پلیټفارمو کې خپل اجناس او خپل ځان ته مشتریان پیدا کړو. ډیجیټل مارکیټینګ نن سبا ډیر مهمه دی او هغه پخوانی تبلیغاتي سیستم ختم شوی دی چې یو رادیو یو تلویزیون تی به ورکوله، مګر نن سبا فیسبوک او انستاګرام او دا موضوعات ډیر فایدهمند دي او زیاتره زموږ هیوادوال ځي پر هغه موضوعات باندې ډیر پانګونه کوي، دي برخې ته هیڅ توجه هم نه کوي. تر هغه چې تیر سو د انلاین تجارت یو محصره کورس تاسو ته وړاندې کوم چې په دې کې موږ خپل ټول هیوادوال ته یو آیډیا ورکولی شم، ځکه چې نن سبا د امازون پر کورس باندې ډیر افغانان تباه او برباد شو. هر افغان څخه پیسې واخیستل شوه او دوی باندې کورسونه خرڅ شوه، مګر هغه کورسو کې ډیر ابتدایي موضوعات وړاندې شوه، مګر نه په ډیمانډ او سپلای باندې خلک پوهېدل، نه په تجارت په الفبا باندې پوهېدل، نه په ډیجیټل مارکیټینګ باندې پوهېدل، په هیڅ برخې باندې نه پوهېدل. $300 د خلکو څخه $400 د خلکو څخه واخیستله. داسې موضوعات راپېښ شو چې هغه د په پېښور او په دې برخو کې یعنې نارینو خپل ښځې طلاق کړي، ځکه چې بیچارکیانو خپل طلاوې خپل وړونو ته ورکړې وه، ځان وژنې وسوې په دې برخه کې. نو دا ډېر یو غلط کار و چې دا یعنې یو ابتدایي معلومات په وړاندې کولو سره ډېر ځوانان تباه کړه. نو انشاءالله چې په دې ماستر کورس کې به ډېر څه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو به هر برخې ووایم چې یوازې امازون نه، امازون د اوس دپاره هر څوک امازون کې تباه کوونکی دی، امازون مملا ماتوي. امازون ته مه ځئ، تر امازون ډېر نور ویب سایټونه دي، موږ کولی شو چې آنلاین تجارت ولرو، خو دا به انشاءالله چې په دې کورس کې تاسو ته په صحیح ډول باندې وړاندې کوم. تر هغه بل برخه چې ډیر عایداتي ده او زه خپله په دې کې کار کوم افیلیټ مارکیټینګ ده، چې څرنګه موږ کولی شو د نورو کمپنیانو څخه د دوی لینکونه واخلو، د دوی پروډکټ واخلو، خرڅ کړو او په هغه کې ځان ته عاید پیدا کړو. لکه څنګه چې موږ د کمپنیو څخه مال اخلو، راوړو، خپل په دوکان کې خرڅوو او خپل ګټه په باندې پرېږدو. نو موږ دا کار په انلاین ډول باندې په افیلیټ مارکیټینګ کې کولی شو چې د بل کس جنس اخلو، خرڅوو او په دې کې عاید ترلاسه کوو. په دې برخه کې ګوره زه تاسو ته وایم چې ګوګل هډز چې دی دا ډېر مهمه دی، فیسبوک اډز چې دی دا ډېر مهمه دی. مثلا په ډېر زیاتره غربي هیوادو کې پینټرست چې دی، مثلا لینکډین چې دی، دا ټوله ډیجیټل بازار موندنې برخې چې دي دا باید تاسو ته ښیم چې افیلیټ مارکیټینګ کې تاسو څنګه کولی شئ چې یو جنس د بل یو خرڅ کړئ او عاید ترلاسه کړئ. دا کورس به هم تاسو لپاره ډېر عایداتي کورس. نو دا و د کلیوال پښتو یوټیوب رسمي فعالیت. انشاءالله چې دا یو ډېر ښه پیغام به وسي او خپل ټول هیوادوال ته معیاري کانټینټ، د وخت مدیریت هر څه په نظر کې نیسمه، خپل د ټول هیوادوال لپاره ښه موضوعات به وړاندې کوم تر څو وسې کړئ د زموږ افغانان خپل د ماښام ډوډۍ په انلاین ډول باندې پیدا کړي او زموږ ځوانان د خپل اصلي کار سره او بغل ته یو بل عایداتي منبع هم ولري. دا و د نن ورځې افتتاحیه ویډیو. راتلونکي ویډیو کې د یوټیوب ماستر کورس شروع کیږي. خپل ټول هیوادوال په دې موضوع باندې خبره کړئ چې راسي د کورس کې ګډون وکړي. په اخر کې یو مهمه موضوع دا ده چې ډېر افغانان، ډېر هیوادوال وایي چې ولې دا په فیسبوک کې نه نشروي. فیسبوک چې دی د تعلیمي برخه تر اوسه پورې نه لري. که موږ تعلیمي ویډیوګانې اپلوډ کړو، زموږ چینل ته څو ځلې اخطارونه راغلي دي، زما فیسبوک د اخطارونه راغلي دي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې د تعلیمي ویډیوګانو دپاره هېڅ داسې معیار نه لري چې پر هغه معیار باندې د خلکو ویډیوګانې ومني. نو له همدې امله ډېر هیوادوال غوښتنه کوي چې باید په یوټیوب کې، فیسبوک کې وسي، فیسبوک کې وسي. نو فیسبوک همدې د ستونزه دا ده چې موږ نشو کولی تعلیمي ویډیوګانې په فیسبوک کې اپلوډ کړو. نو که څوک راځي په یوټیوب کې دا ویډیوګانې ګوري، نور حالا نور که نسي راتللی، نو موږ معذرت غواړو، ځکه چې فیسبوک موږ ته دا اجازه نه راکوي چې دا ویډیوګانې اپلوډ کړو. دا و د نن ورځې معرفي ویډیو. تر بیا مو په الله سپارم.